مطلب پی ټی ایم چې نور حکیم خبره ان شاء الله د خیبر د بلوچستان پر امیر هر وخت پرېدای چې ملک الماماد دا د لور تانا چې کوم منتخب شوی دی دا د امیر سره چې د اول اخره پر راته وی چې د حمایت او ملاتړ په هر موقع په هر وخت باندې سره کوي د ځخ قدرمن د وزیرستان په ستر شهر ونه کې نن د ټول پښتني چایو احتجاجي لاریون چې کوم دی هغه شریک کړی دی تاسو پاته وی چې کیمو د خیبر قومي عدالت و د پښتني یا کیمه جرګه و په هغه کې مشر منظور پښتين دغه اعلان کړی و چې د پښتنو په هر ضلع کو پرتلین کې اتور باندې په نن چې کوم مریض به هغه د وشي و په هغه باندې احتجاجي نه کیږي چې کومه د خیبر جرګه و د هغې په حمایت کې نن هغه جرګه راونه د تصوینې په بیکګراوند کې ډېر په ګڼ شمېر خلک وروتلی دی په دا کې د پښتني چې کومه جرګه ده اتیا کسیزه د هغې جرګې مشر چې کوم دی ملک ګل ده هغه هم دلته په دغه احتجاج کې موجود دی ورسره چې نور کوم سیاسي تنظیمونه دي د هغې ټول چې کوم لیډرشپ دی هغه هم پکې موجود دی نور دنمه د هغې سره جمع کړي د هغې نور مزید تفصیل وخلي مون نوم دی محمد امین تو جخلیه د دانې راغجي سره تعلق لرم او مطلب دا ورځ چې کومې دویشت خبره شوې دي اته میش په شپه هم تایوري پرد هم تایوري او مطلب پی ټی ایم چې نور حکیم خبره ان شاء الله د خیبر د بلوچستان پر امیر هر وخت پرېدای چې منډه وای ان شاء الله جناب خبره دادو چې خیبر ته ځ خپل تللی و پکې یو پی ټی ایم نو پکې ټول د پښتانه سیاسي پارټۍ وي دغه وفدینه وي نو هغه د میر مشرونی چې هغه کیمه فیصله وکړه میر دغه فیصلې په بنیاد نن هر وته بیا ان شاء الله روز د احتجاج غوښتل دي د خیبر په جلګې په واره په دې کې دا پریکړه شوې و چې د تور پرځو په ټول ځلې کې دا احتجاج وي او ویسا چې کیمه د میش خلک وروتلی دی دغه نه زه پیره مطمئن دا چې کله د میژ په خیبر کې جرګه وشوه پاکې پریکړې وشوې نو پخکې سیاسي غونډ ګوندینه او ورسره سیاسي چې څوره مشرون وي د پښتونخوا بولانا چتراله پوره نو دغه خلک او سیاسي پارټۍ وي ورسره غونډې نو یغې وا پریکړه وکړه چې تاسو د اتور پرز په هر ضلع کې تاسو خپل احتجاج ریکارډ کوئ نو احتجاج په دا والا سره دی چې دوی کومې پریکړې وکړې کومه ایجنډا پیش کړه چې هغه ریاست وماني نو هغه غونډې مطالبې آئیني دي میژه په جرګه کې میژه ټوله نشغه ډیموکریټک موومنټ چې کوم هغه مشرون وي بالکل میژه هغه تایید ها کی او میژ ور سره درېدلی په دغه سره میژ دا خبره ها کی چې پښتين کوم ته پچار دو چې د سنجیدګۍ نه چار وکړي پښتين کوم ته پچار دو چې ته یو الزام په بل ساړي لګاوي چې الزام ته په خپل ځون کې وکسه میش د امن سورا د وداري میش څومره یای چې ریاست ګران دی دمرا میش خپل هغرو ګرامي زید مخکې دغه جدوجہد بیا د میژو کله وسله هار نشي چې څو پر میژ د خپل عیني حقوق حاصل کړي نه وي دغه پر میژ دغه جدوجہد جاری وي نور د میژ کا مشرون دي کا ځوانون دي کله علاقې خلک ته میژ په دا باندې فخر کیا چې میژ په هر میدان کې خپل ځوانون په ورکوي خپل وینې په ورکوي د کوم د پورا میژ دغه څه دغه لایمال مخکې جاری سوتي ملک دین محمد نوم دی کارخیر چې کومه پښتانه ریاض لرګي کړي دي د خپل عیني غوښتنې د پورا هغه د میژ بالکل هغه سره میژ مطابقي هغه ملاتړ بالکل مو مالک د مو نوم مالک محمد انور دی کوم وزیر کنګ خیل اچھا د لور وزیرستان چې کومه فیصله او کومه پریکړه دی په خیبر پښتونخوا کې شوې ده میژ اوان اخره پر ابدا متفق هي او کله و دغه دغه مطالبات چې کوم دي کوم مطالبه کړي دي یو پیرامید د کوشتراک چې پر د میژ د پښتانه دغه هغه مطالبه حل شوی نه هغه پیرامید ان شاء الله پدا کې اوان اخره پر ان شاء الله جی د ځخ قدرمن تاسو د خبره واوریدلې اکی وزیر ژغ نیوز ونه